वालेकुम सलाम सुदेश څنګه सुदेशा جوړي सुदेश جانا ته ما دلته ځان سره کېنولې کنه نن د افغانستان د دې بیرغ ورځ ده دا بیرغ ته وګوره ته اول به موچې کو نن د دې بیرغ ورځ ده مخامخ ټول هیوادوال دي ګوري او ته ټول ته د افغانستان دی بیرغ مبارکي وایم زه सुदेश جان افغانستان او د افغانستان بیرغ سره مینه لرم ټولو پلارانو ته پکار ده چې خپل بچي دې ته وهڅوي چې د افغانستان بیرغ سره مینه پیدا کړي وته او اونچې کا وسه آفرین زه رحیم صدیقی هم په خپل وار سره زما ټولو هیوادوالو ته د افغانستان د ملي بیرغ د ورځې مبارکي وایم الله پاک دې وکړي چې په ګران افغانستان کې دایمي سوله راشي لږ صبر وکړه کنه تا دومره زر پای وکړل الله حافظ به کوو دایمي سوله راشي ټولو هغه پلارانو ته پکار دي چې خپل اولاد ته دا وښایي د بیرغ سره مینه همیشه به موږ د بیرغ سره مینه لرو انشاءالله او دا بیرغ به د دنیا په هر یو کونج کې ځلو دا بیرغ ډیر زیات معناګانې ورکوي که سور شو که تور شو او که دا شین شو ډیر زیاتې معناګانې ورکوي دلته موږ مسافر یو خو خپل بیرغ سره چې کومه مینه ده هغه موږ همیشه ښیو زه به انشاءالله همیشه کوشش کوم چې دغه د افغانستان بیرغ د دنیا په هر یو کونج کې وځلوم دا نشوه چې زه یا مسافریت ژوند کوم یا داسې نور افغانان دي هغه مسافر دي او د مسافریت ژوند کوي او دې بیرغ سره مینه نه لري موږ ټول افغانان دغې بیرغ سره مینه لرو او په ما باندې خپل افغانان ډېر ګران دي او انشاءالله همیشه به هڅه کوو چې د افغانستان دپاره څه ښه کار وکړو دا منو چې موږ مسافر یو زیاتره ورونه به وایي چې تاسو مسافر یې تاسو د وطن دپاره هېڅ نه صحیح کولی موږ د وطن دپاره هر څه کوی شو که چېرته موږ ټول افغانان سره په یو اتفاق شو نو ډېر موږ څه کولی شو نو الله دې وکړي چې د چا زړونو کې کینې دي هغه ختمې شي او افغانان په خپلو منځونو کې سره په یو اتفاق شي نو نیوزیلینډ کې مې خپل بیرغ په اوږه اچولی زه وایم چې دا بیرغ په هر ځای کې ځلیږي یوازې په نیوزیلینډ کې نه یا رحیم صدیقي په اوږه یوازې په نیوزیلینډ کې نه دی اچولی داسې ډېر افغانان دي همداسې نورو ملکونو کې او زیاتره ملګري بیا دا سوچ کوي که نیوزیلینډ په اروپا کې حسابېږي خو نیوزیلینډ په اروپا کې نه دی نیوزیلینډ د دنیا په اول سر کې دی تقریبا موږ اسټرالیا سره نږدې یو 3-4 ساعته په جاز کې لاره ده او منځ کې اوبه دي نو الله دې وکړي چې دغه د افغانستان د ملي بیرغ ورځ په ټولو باندې ختې راشي او تاسو ټولو ته راتلونکی ښه ژوند غواړم ښې شېبې ولرئ الله مو راته همیشه په یو اتفاق لره زنده باد افغانستان